د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د ستروسو میوو جوړ شوی نندارتون په دغه نندارتون کې چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و د لیمو، نارنج، مالټې او کینو 45 نوعې نندارې ته ایښودل شوي وي. ستروسو خاندان دی چې شپږ شپېته قسمه پکې لرو، انار لرو 9 قسمه، املوک لرو 40 قسمه او زیتون لرو 10 قسمه، خرما لرو 14 قسمه او انځر لرو 14 قسمه او لوکاټ لرو 12 قسمه چې د هغې د جملې نه چې تاسو دغه نن نندارتون ګورئ دا د ستروسو نندارتون دی. نوموړی وایي د نندارتون موخه یې بڼوالو او کروندګرو ته د ستروسو او نورو تازه میوو اصلاح شوي نوعې ښودل دي تر څو په خپلو ځمکو کې روزل شوي نیالګي وکري. تقریبا موږ مارکیټونه زموږ میوو نیولي دي چې د دې ملي کلکسیون په هدایت او په رڼا کې باغداران باغ جوړوي او 15 کاله بعد بیا هغه د یو باغ خاوند وي، ځکه چې هغه دلته میوې لیدلې وي، د هغې د سیز یې لیدلی وي، مارکیټ یې لیدلی وي، ټول د دې د محیط سره بلد اصلاح شوی نهال ورته په لاس کې پرېوځي او بیا هغه کوي او د دا بوټي د دې نه بیا میوه لاسته راځي. د دې ولایت کرنې رئیس وایي ریاست په دې هڅه کې دی چې د تازه میوو داخلي او خارجي بېلابېلې نوعې لا نورې اصلاح او هیواد په دې برخه کې بسیا کړي. د بڼوالۍ ملي مرکز په ستروسو کې 10 نوعې بزګرانو ته معرفي کوي او د دې سپارښتنه ورته کړې ده چې 4 نوعې د هغې نه مالټې دي او 4 نوعې لیمو دي، 1 نوعې چکوتره ده او 1 نوعې تروش نارنج دي. د یادونې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري په ټول هیواد کې 6 ملي کلکسیونونه جوړ شوي چې د هغې له جملې په ختیځ ننګرهار کې ستروسو روزلو ته ځانګړی شوی.